د استغفار 12 پیدې دي رونو، نور هم زیاتې دي، خو دا 12 پیدې داسې دي چې دا د اهمې پیدې دي د دنیا او د آخرت. څومره مسلمانان چې زما دا خبره اوري نو دا پیدې یادې کوي او دا پیدې عمل کې راول. استغفار بیا وایي رونو. یو فایده استغفار کوونکي باندې با سوچ استغفار کوي بارانونه په رحمت راوړي. سوچ استغفار کوي. نو علیہ السلام خپل قوم ته ویلو یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا. وقوم استغفار وای بخنه غواړی الله با پتاس الله بخون کې ذات الله تاسو ته بخنه نصیب کی. الله دې موږ ټول ته بخنه نصیب کړي. بیا سوي ويرسل السماء علیکم مدرارا پتا سبانه باسمان په شبو باندې وروړی. استغفار دا پیدا. بیا سوی وسړیا دا لاسکه خلکو ويمددکم باموال وبنین. ستاسو مالونه به استغفار ویلو سره زیات کې او زامن به ستاسو زیات کې الواد به زیات شي. استغفار دا پیدا. یو استغفار پیدا چې مالونه او بچو کې به برکت راځي چې استغفار وي. دویم استغفار دا چې استغفار سره به بارانونه د رحمت راځي. درېمه فایده دا چې استغفار وحشت ختموي، یعنی د الله په مابین او د بنده په مابین کې چې کوم وحشت او یری دا ختموي. بلکې الله او بنده یو بل ته نزدیکی. څلورم نمبر استغفار سره انسان نه شیطانان او پیریان لري تختی. بیا د نن سبا چې موږ څومره په دې شیطانانو پیریانو کې مبتلا یو. ولې مبتلا یو؟ استغفار ویل نشته. ګورې ګانې بجانې اورېده او په دې کې مشغولېدل، عباسیاتو کې مشغولېدل. استغفار خپل معمول جوړ کړئ. پنځم نمبر استغفار ویلو سره د ایمان او عبادت او بندګۍ خوند حاصلېږي. دې سره ایمان خوند حاصل شي تا ته، دې سره د بندګۍ خوند تا ته حاصل شي. بیا پته ولګي واقع دا پکې کېږي. شپږم نمبر استغفار کوونکي ته د الله تعالی محبت حاصلېږي. څه حاصلېږي؟ د الله محبت حاصلېږي. دا چې څوک استغفار وي. اووم نمبر د هغه په زړه کې د دنیا د هر یو څیز یعنې خوار او ذلیله شي. څوک چې استغفار وایي دنیا به ورته ذلیله ښکاري. څوک چې استغفار وایي د دنیا چې کوم یو څیز دی نو هغه به ورته محبوب نه وي، بلکې هغه به ورته ذلیله ښکاري. او اتم نمبر په عقل او ایمان کې به د زیاتوالي کې څه به کېږي؟ عقل او ایمان کې به زیاتوالی کی. او نهم نمبر چې الله تعالی یعنی د هغه طرف ته به الله تعالی متوجه او د هغه باندې عبادت یعنی هغه باندې به یعنی خوشحالي نازلي، آرام و سکون دا اطمینان دا به ورته راځي چې څوک استغفار زیات وي. او لسم نمبر کله چې دا مسلمان استغفار ویونکی مړ شي د مړ شي کړه نو فرښتې د الله د طرف نه یعنی خوشحالی سره دغه استقبال کوي. بیا استقبال لی راځي. بیا او بل دا یو لسم نمبر دا چې د قیامت په ورځ کله چې خلک په ګرم یعنی نور کې ولاړ وي، په خولو کې ډوبي، نو د استغفار ویلو والا خلک به د عرش د سوري لاندې وي. بیا دا به د عرش د سوري لاندې سوچ استغفار زیات وي. او دارنګې 12 نمبر چې د حشر نه کله خلک واپسې کوي نو دیو به د نیکانو صلحاو سره به جنت ته بیا ځي. الله دې د استغفار ویلو توفیق مونږ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي. ورونو دا استغفار وایي، زموږ د ویډیو مخکې مسلمانانو ته شیر کوئ هم او په خپل هم ګورئ چې استغفار ویلو څه فایدې دي. الله دې د استغفار ویلو توفیق او طاقت مونږ ټولو مسلمانانو ته را نصیب کړي.